او حضور پاک یو ځل وفرمایل وی په مخ د ځمکه به دجال هر ځای ته داخلیږي، یو مکې او مدینې ته به نه داخلیږي. مکې ته چې راشي د مکې په درو باندې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره وي، دجال به نه پرېږدي. او د مدینې په درو باندې او په لارو کوڅو کې به فرشتې ولاړي، تورې به ورسره وي. نو دجال چې راشي شام ته به وله مخ ورواړئ، نو شام ته به لاړ شي، په شام کې به هلاک شي. خو دا دوه کلي دي چې دې ته به دجال نه داخلیږي، طاعون او وبا والا مرض به هم نه داخلیږي. داسې بیماري بعضې وخت راشي لکه په چرګانو راشي، په یو ساعت کې ټول مړه شي، یا په ګډو چیلو به په خوا راتله، اوس خو ولستنې وایي ټول به یو شان مړه شو، یا په څاروو په انسانانو هم داسې راځي یو شان وبا، ډېر خلک پکې مړه شي. نو داسې اکا دوکا بیماری به راځي، خو وبا به نه راځي. یو صحابي دی حضرت تمیم الداري رضی الله تعالی عنه، دی عیسائی مسلمان شوی، عیسائی مسلمان شو. دې په ترمذي شریف کې واقع راځي. دې راته نبي علیه السلام له موږ 10 کسان د کلي نه راووتو او یو دریابي کښتۍ وه، انګوټ په هغې کې کېناستو. وی دریابي سفر و دی کې هوا د جانب مخالف نه شروع شوه. زمونږ کښتۍ په مخه تله، په خپل کنټرول کې نه وه کښتۍ. بعضې وخت په دې دریاب کې دا زول او طوفان راشي، کښتۍ په مخه تله، یو جزیرې ته یې وړه. یو جزیرې سره زمونږ کښتۍ ورسېده او بس مونږ عافیت او خیر په دې کې وګڼو چې د دې کښتۍ نه کوز شو، دې جزیرې ته اوس ور داخل شو. هغه زمانه خو داسې وه چې دنیا ډېره خوره نه وه. وی مونږ دا کښتۍ نه کوز شو، همتلل او یو جزیرې ته ور دننه شو. فعلا هوا کله برابر شي نو دې کښتۍ ته به وخېږو، نو مدینې ته به روان شو. وی چې څنګه را جزیرې ته مونږ د دریاب نه سمندر دریاب دی کوز شو، لږ ور مخکې شو، یو حیوان ومولید، یو شی دی، جمدی شی دی، او ټول په ویښتو کې ډوب دی، یو شان ویښتې د مخې او د شا پته یې بلکل نه لګېده. وی مونږ ته ویرېد، مونږ هغه خبرې شروع کړې انسان په شان. خدای دا څوک دی؟ شیطان دی؟ پیری دی؟ دا څه بلا ده؟ مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ وی ما ته مونږ ته وی چې زه جاسوس یم، انا الجساسه، جاسوس یم. ته جاسوس څنګه؟ جاسوس څه ته وایي؟ او څوک یې او څوک نه؟ وی مونږ ته وی چې ما څه کوئ؟ تاسو له غونډې مخکې ورشئ، دغه ځای کې یو بله جنګی ده، یو بند دی او یو ځای دی، هلته یو سړی ستاسو انتظار کوي. خدایه هلته سړی څه کوي زمونږ انتظار، او دا سړی څوک دی؟ کوم ځای دی؟ وی خیر مونږ لاړو، چې لږ مخکې لاړو، هلته یو ځای یو سړی پکې ولید، ډېر غټ دروند سړی و، او لاس یې په زنځیرونو د سخت سره تړلی شوي، او د خپو نه هم په غټو زنځیرونو تړلی شوي. وی مونږ وایي چې دا خو څوک شیطان دی. وکې دا څه مسله ده؟ چا تړلی دی او دا څوک دی؟ چې ورنږدې شو، وی مونږ ورته ته څوک یې؟ وی دلته څنګه رالی؟ وی مونږ وایي دقسې مونږ 20 کسانو په دې کښتۍ کې، او کښتۍ ډغر وواله، زول طوفان داره دې جزیرې ته کښتۍ راوړه او ترې راکوز شو. یو میاشت هم په دې کښتۍ کې تېره کړه، خوراک څښاک هم خلاص شو. یو حیوان سره مخامخ شو د ویښتو ډک، هغه را سره خبرې شروع کړې. مونږ ته تپوس وکړه ته څوک یې؟ تا دې راولېږل، ته څوک؟ وی داسې یو ټوپ یې و په هغه زنځیرونو کې، یو چغې یې وواله. وی مونږ خو 10 کسانو، خو بیا هم ترې ویرېدو. مونږ وی چې څوک یې؟ وی زه راته خپل ځان ښیم، خو تاسو څوک یې؟ مونږ ورته خپله قصه وکړه چې عرب یو، دلته څنګه راغلې؟ ټوله قصه مې ورته وکړه. وی بیا ماته مونږ ته وایي چې نهر بیسان، باغ د بیسان د کجورو چې کوم غټ باغ دی، انګور کجورې پکې دي، هغې څه حال دی؟ دا په اردن کې، اردن سره خوا کې هغه زمانه کې یو لوی باغ و. اوس هم باید کې یو باغ خلک مشهوري خلک د هغې تماشې لم ځي او سیاحت لم. دا یو غټ باغ و، هغه نخلستان د کجورو، او هغه باغ څنګه دی مشهور کې خلک سیاحت د هغې له ځي. مونږ ورته وایو چې بلکل ډېر ښه باغ دی، ډېره ښه میوه ورکوي، دنیا والا سیل له روانه ده. وی یو وخت به راشي کې دا باغ به وچ شي. وی بیا وایي چې جزیره تبریه چې کوم دغه دی دا دریاب دی، هغه څنګه دی؟ وی مونږ ورته وایو چې ښه آباد دریاب دی او خلک ځي سیاحت ډول او پکې چکرې لګوي. وی یو وخت به راشي چې دا دریاب به وچ شي. نهر زوعر
د هغې یو چینه ده د هغې تپوس یې وکړه چې هغه چینه څنګه ده مونږ ډېرې خوږې اوبې دي او عرب ځي هغې کې سیاحت هم کوي اوبه هم څکي وی یو ټایم به راشي چې دا به هم وچ شي وی بیا راته وایي چې د عربو څه حال دی وی مونږ ورته وایو چې د عربو خو ډېر ښه حال دی او ښه دي خپل تجارت کې یو څوک پل پټي باغونه کوي وی چې څه نوې حالت خو نشته څوک نوې پیغمبرۍ دعوه خو چا نه ده کړې وی مونږ ورته وایو چې یو سړي خو د نبوت دعوه کړې ده په مکه مکرمه کې پیدا شوی دی او مدینې ته هجرت کړی دی یې راته وایي چې د دغه سړي څه حال دی خلک یې ملګرتیا کوي که نه کوي وایي مونږ ورته وایو چې او چې کوم نږدې ملګري دي نږدې خلک دي نو هغې یې ملګرتیا کوي او چې کوم خپل قوم دی هغې یې ملګرتیا ونه کړه وایي چې څوک یې ملګرتیا کوي دا ښه کوي او چې څوک یې ملګرتیا نه کوي دا بد کوي یو وخت کې به راشي چې زه به په دې ټوله علاقه باندې قبضه راشي ملګرتیا پکار ده چې ملګرتیا وشي وی خیر مونږ ورته وایو چې ته څوک یې وی زه دجال یم د دجال یم ان قریب دی چې زه به روزم او زه به ټوله دنیا کې 40 ورځې کې ګرځم 40 ورځې کې به ټوله دنیا کې زه چکر لګوم 2 کلي دي چې هغې ته به زه نشم داخلېدی یو ته مکه وایي بل ته توابه او طیبه وایي دې 2 ته به نه داخلېږم ولې به نه داخلېږم فرشتې به د هغې په لارو کوڅو کې ولاړي او تورې به ورسرې ما به نه پرېږدي او نور به زه په ټوله دنیا لګیم چکر به لګوم په 40 ورځو کې وی دا خبرې م ترې واورېدې او موږ ترې را روان شو یریدو کښتۍ ته وختو رالو چې نبي علیه السلام ته تمیم الداري دا قصه وکړه نو نبي علیه السلام پرې خوشحاله شو ځکه دا واقعه نبي علیه السلام صحابو ته مخکې بیان کړې وه نو د مانځه نه پسې ټول صحابه را جمع کړل وی کېنول او په منبر د پاسه ودرېد وی تاسو ته پته ده چې ما کم سله راوغوښتی وی نه د الله رسوله وی دا تمیم الداري عیسایي دی مسلمان شوی دی او ده دا قصه دا ټوله قصه نبي علیه السلام صحابو ته بیان کړو ده راته داسې وی دا چې تاسو ویلي ما چې څه وی داسې ته ولیې که نه تمیم الداري وی او نبي علیه السلام صحابو ته چې ما درته څه وی دا تمیم الداري هغسې وی که نه وی وی او بالکل وی نو حضور پاک کونټۍ مبارکه اوچته کړه او ځمکې له یې راوبروله وی چې دجال وی چې توابې او طیبې ته به نه داخلېږم نو یې دا هغه توابه ده او دا هغه طیبه ده دې ته به نشي داخلېدی نور په لو دنیا به چکر لګی نو مدینې منورې بل نوم توابه دی طیبه دی طاعون وبا به نه داخلېږي دجال به نه داخلېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مدینې خلکو سره سکیمونه او سازشونه جوړوي داسې به خدای ویلي کې لکه مال د چوبک اوبو کې واچو دا ویلي او فرمایي چې کوم انسان د مدینې په تکلیف باندې صبر وکړه هلته ورته تکلیف پېښ شو زخم شو وجود ته زخم ورسېد بیماري ورته ورسېده ټینشن پریشاني ورته پېښه شوه وایي د قیام او ده پې صبر وکړه د قیامت په ورځ به د دې سړي دپاره زه د الله په دربار کې سفارش کوم او نبي علیه السلام فرمایي وایي داسې به څوک پیدا شي چې د مدینې نه وځي او مدینې نه یې خوښه چې کوم انسان د مدینې نه اعراض وکړه او نفرت یې وکړو د مدینې نه ووته وایي الله به د هغه په ځای مدینې نه د هغه نه بهتر سړی راولي او یو ځل یې وفرمایل وی شام به فتح شي وی خلک به چکرې لګي شام ته چې شام فتح شو هلته به ځي وی ځي به خلک او تلوار به کوي ښځې به هم بوځي بچي به هم بوځي غلامان به هم بوځي خو دا خلک نه پوهېږي قسم دی چې مدینه به د شام نه غوره عراق به فتح شي خلک به خپلې ښځې خپل بچي نوکران په سارو ساروي کې چې هو عراق کوفه بصره فتح شوه مونږ هلته ځو وی قسم دی چې مدینه والا خلک خو که دوی پوهېږي وی یمن به فتح شي نو خلک به خپل بچي او خپل نوکران او خپل زامن په صحابو بار کړي چې یمن فتح شو مونږ هلته ځو وی ځي به یمن ته دا به ورته ښه ښکاري وی قسم دی چې مدینه والا خلک خو که دوی پوهېږي د حضور پاک وطن ما د ابوهوا قصه درته وکړله د فرشتو ګوند د قرآن د نزول او د نازلېدو ځای چې پیغمبر علیه السلام د نبوت د پیغمبرۍ نه پس 14 کاله په مدینه په مکه کې تیر کړي دي او 10 کاله په مدینه شریفه کې تیر کړي دي او د خپل ځان د دفن دپاره مدینه منوره غوره کړې حنین پته شو مکه مکرمه چې پته شوه نو نبي علیه السلام صحابه ځان سره واخیستل لال حنین فتح شو او طائف په دې علاقو باندې قبضې شوې بلا غنیمتونه حاصل شو یو ځای د جعرانه ورته وایي اوس هم بعضې خلک لاړ شي جعرانې ته او د هغې نه یې عمره کوي تا حاجار صاحبان کې لاړ شي یو 20-22 کیلومتر د مکې مکرمې نه بهر لاړ
دغه د نبی علیه السلام عمره کړې. نو بعضې خلک ورته غټه عمره وایي. دا زموږ د خلکو هسې خبرې دي. په عمره کې غټه وله نشته. عمره به دې ته وایي چې د حرم د ځمکې نه بار وځه او احرام وتړه او نیت ته عمرې وکړه او راشي طواف وکړه او صفا مروه سعی وکړه. نو دې کې غټه وله نشته. که څوک د مسجد عایشې نه کوي، که څوک د جدې نه کوي، که څوک د عرفات نه کوي، او که څوک د جیراني نه کوي، که څوک د پاکستان نه کوي، او که څوک د مدینې منورې نه کوي. دې کې هېڅ فرق په عمره کې نشته. د ټولو ثواب یو برابر دی، نه پکې غټه شته او نه پکې وړه شته. البته یو خبره ده چې څومره د لرې ځای نه دې نیت وکړو، احرام دې وتړو او لبیک دې زیات وي، نو قدمونه دې زیات واخیستل، ثواب به دې زیات وشي. لبیک دې ډېر وي، ثواب به دې زیات وشي. او چې د مدینې شریفې نه دې نیت وکړو، نو دې کې دا فایده ده، دا فلسفه چې د حضور پاک سره لږ موافقت به دې راشي. ځکه نبي علیه السلام مبارک د مدینې شریفې نه عمره کړې ده. او که د جیرانې نه دې وکړو، نو د پیغمبر علیه السلام یو سنت باندې د عمل راغی، ځکه حضور پاک د جیرانې نه عمره کړې ده. دغلته غنیمتونه تقسیم کړل. نبي علیه السلام له الله ډېر هوښیارتوب او ډېره پوهه ورکړې وه. نو مکه فتح شوې وه نږدې، نو د مکې چې کوم خلک وو هغوی له ډېر صحابي ورکړل. غنیمت حصې هغوی له ډېره ورکړه. هم په دغه میاشتنیمه کې مکه فتح شوه او همدغه میاشتنیمه کې د مکې خلک کافران او مسلمانان شو. نو چې کوم نوي مسلمانانو د 10 ورځو د 20 ورځو د میاشت هغوی له ډېر غنیمتونه ورکړل. چا له 100 وخه، چا له 50 وخه. او چې کوم د مدینې منورې انصارو یا زاړه کوم صحابه وو، هغوی د پیغمبر علیه السلام لږ لږ شی ورکړو. نو د سړي په وله کې ګیله پیدا کېږي که نه، چې زه زوړ ملګری یم او زوړ مسلمان یم او هجرتونه مې هم کړي دي او جهادونه مې هم کړي دي، نو ما له لږ شی راکړه. او چې دا د 10 ورځو مسلمان دی، 10 ورځې شوي دي او 20 ورځې شوي دي، اوس هم ورسره جدونه وکړل، دوی له ډېر ورکوي. دې کې د نبي علیه السلام حکمت و. هغوی له یې ځکه ډېر ورکړل چې نبي علیه اخو زمانه د موټر او د جز نه وه او د ټینک او د توپې زمانه نه وه. حضور پاک وایي چې دا خو د 10 ورځو مسلمانان دي او مکه هم ته اوس فتح کړه، نو اوس به واپس مدینې شریفې ته. هسې نه دي بیا چې ته بغاوت ونه کړي او بیا غوبل جوړ نه کړي او په مکه کې چې کم کمزوري مسلمانان دي دا راته چې ته مړه نه کړي، نو بیا به د مدینې نه خو 400 میله مزل دی، بیا به څوک راځي. نو د نبی علیه السلام په دې کې دا غرض و چې دوی له لږ مالونه ورکم، نو په اسلام به لږ کلک شي، د زړه مینه به اسلام سره پیدا شي. نو شورش به جوړ نه کړي چې یاره په کفر کې زموږ څه پیدا وه، دا د په اسلام کې هم خدای میلو شو، هم پیغمبر میلو شو، او هم راته بلا غنیمتونه سلسلو خان هغوی په سترګو لیدي، بلا وخان راته میلو شو، بلا مالونه. د علیه السلام په دې کې دا غرض و. خیر د مدینې انصارو لږ غوندې یو پوټې بعضې هلکانو ګیله شکوه وکړه، اوهو وی نبي علیه السلام د مکې خلکو له ډېر غنیمت ورکړه، د 10 ورځو مسلمانان دي او موږ د کلونو مسلمانان یو، جنګونه هم کړي دي، موږ له لږ مال راکړه. او چا پکې وی ها چا سره چې اوس موږ جګړه وکړه او زموږ تورې د هغوی په وینو رګ دي، هغوی له 100 خان ورکړل او موږ له لږ لږ راکړل. نبي علیه السلام ته دا خبره ورسېده. چې ورسېده نو اعلان یې وکړ د مدینې انصار چې څومره دي دا ټول په یو تمبو کې راجمع شئ، تموانې لګولو د نور دپاره خیمې دې کې راجمع شئ، بل به پکې څوک نه. ټول انصار راجمع شو، هلکان او بوډاګان ټول لسیل. نبي علیه السلام وله راغی، وی ټول انصار یې؟ وی او ایره به انصار دا نوم دا وله الله او رسول یې ښودی دی. مخکې به یې ورته ابن قیله وی، یعنی چې ته قیله مشرنیا تېره شوې ده، دا له یمن نه راغلي د سل کې د مدینې خلک. نو بیا ورته انصار نوم کېښود چې دا انصار لقب چې د حضور پاک مدد یې کړی دی. د مکې هغې ته به مهاجرین دي ته به انصار وی. قرآن کې هم ذکر دی او رسول الله مبارک هم ذکر دی. وی صرف انصار یې، باقي خو در کې څوک نشته. یو صحابي ورته وی او صاحب من صرف انصار یو، باری را کې بل څوک نشته، صرف یو خورایي را کې باری شته. خورایي چا ته وی؟ نبي علیه السلام ته وی، ځکه د حضور پاک نیا د مدینې وه، د نیکه مور، قره نیا چې ورته وی د نیکه مور. نو خوشطبي وکړه، وی صاحب بل څوک باری نشته، یو خورایي را کې شته. حضور پاک وخندل، وی ان ابن اخت القوم منهم، وی دا خورایي د هغه قوم نه حسابېږي، زه ستاسو یم. یاره وی څه خبره راته رسېدلې ده، چا دا خبرې کړې دي؟ هغوی خو به دروغ نه وي. وی صاحب او دا خبرې زموږ مشرانو نه دي کړې، سپین ږیرو خو د هلکانو کړې دي. وی څه ویلې دي؟ وی دوی وی
چې موږ د زمانو مسلمانان یو او موږ له مالونه کم بلو شو، د 100 ورځو کسان دي مسلمانان، هغوی د ډېر مالونه ورکړل. زمونږ تورې د هغوی په وینو اوس هم رنګي وسلم جنګ وکړه، په مکه کې مکم ته واغېسته، هغوی له ډېر موږ له لږ. حضور پاک وی او بلکل داسې مې وکړل. ولې مې وکړل؟ د هغوی اسلام سره مینه پیدا کو. تاسو پاسم شو چې مسلمانان یې، که مال نه لر په عمره کې ایمان پروت دی. هغوی خو کچه دي، نوي مسلمانان دي، هسې نه زه وځم شورش جوړ نه کي، بغاوت ونه کي، بیا به څوک ورپسې راځي. هغوی له د زړه مینه پیدا کوم، مال وله ورکو. تاسو پاسې شو چې مسلمانان یې. او ای انصارو، الله اکبر، عجیبه خبره کوي. ای انصارو، څه مو خوښه ده چې خلک کورونو ته اوښان او ګلې چیلې بوځي او تاسو ځان سره مدینې ته رسول الله بوځئ. ګلې چیلې اوښان هم خوښ دي غنیمت، او که رسول الله هم خوښ دی ځان سره بوتل غواړي. بس انصار په ژړا شو. د الله رسوله نه مو ګډه پکار ده او نه م چیلې او نه م اوښ پکار دی، زمونږ ته پکار دی چې ته مونږ سره مدینې شریفې ته لاړ شې. دا ګوره د انصارو څومره فضیلت. او بیا حضور پاک اعلان وکړ، وی فرمایل لولا الهجرتو لکنت امرأ من الانصار، وی که هجرت نه وی مقرر نو زه به انصارو کې پیدا وم. او ټول خلک به ډېرېږي، انصار به کمیږي، او ستاسو به حق تلفی کېږي. وروسته بادشاه به تاسو له خپل حقونه نه درکوي، خو جنګ به ورسره نه کوئ، صبر وکړئ، ما سره به مو په حوض کوثر ملاقات کېږي. او بیا وفرمایل لو سلکت الناسو فی شعب، وی که خلک ته یو دره رواني او انصار په بله دره رواني، لسلکت شعب الانصار، زه به د انصارو په دره کې ځم، بل چا سره به نه ځم. او که خلک په یو خول کې ځي او انصار په بل خول کې ځي، زه به د خلکو سره سفر نه کوم، زه به د انصارو سره سفر کوم. او نور خلک زما جامه ده، کمیس مې دی، او انصار زما بنین دي چې زما وجود سره لګېدلی. او نور خلکو مثال داسې دی زما لکه لاس او خپې چې دي، او د انصارو مثال داسې دی لکه زما معده چې وي، تا زما معده. او بیا فرمایل وی تاسو زما صندوقچه یې، صندوق کې خلک خپل خاص سامان امانت ایږدي، رازونه مې تاسو سره امانت پراته دي. صحابه پرې خوشحاله شو، هغې وی چې موږ خو یې مکه فتح شوه، اوس به نبي علیه السلام په خپل کلي کې پاتې شي. اوس غلبه راغله، بس پته ولګېده چې نبي علیه السلام خپل کلي کې نه پاتې کېږي او مدینې شریفې ته ځي. په هغې افراد خوشحاله شو. ځینې تاسو معلومه کړئ د مدینې منورې برکت چې حضور پاک ځان له مدینه خوښه کړه. حالانکه چې خپل وطن د خلکو فتح شي نو بیا وایي زه بس مونږ خو هجرت کړی، مکه د کافر وطن اوس د مسلمانانو وطن شو، بیت الله دې پکې جنا، زه چې ځو مکې ته واپس وې، نه زه مدینه کې خپله زندګي ټوله په مدینه منوره کې تېره. نو مدینه منوره د برکت ځای دی. د حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام او نور چې څومره فرشتې دي بار بار به مدینې شریفې ته راتلې، او د حضور پاک زندگی، د خوشحاله زندگی او د محبت زندگی او د امن او د اطمینان زندگی دا په مدینه شریفه کې تیره شو. یو حدیث پاک کې راځي ان الایمان لا یعرض الى المدینه کما تعرض الحیة الى جحرها، وی دا ایمان د مدینې نه خورم دی او دا به مدینې ته راغونډېږي برور. او داسې به مدینې ته راغونډ شي لکه څنګه چې مار د سوړې نه وځي واپس خپلې سوړې ته ځي او په سوړه نه نوځي. وی تک قیامت په ورځ هلاکېږي، نو اخري کلی به مدینه منوره هلاکېږي. دا د مدینې منورې برکات. بلکې تر دې حده پورې که یو سړي د الله په مدینه کې مرګ خوښ کړه، مرګ خو د الله په خوښه دی، ورته دا تمنا او دا سوچ چې ما له مدینه کې مرګ راکړې، او دی مسلمان. نبي علیه السلام وایي د قیامت په ورځ به د ده څخه رسېده کو. د دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به یو دعا کوله، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتتي في بلد رسولك. یا الله مال تا په لار کې شهادت راکړي. دا سوال به کوم، شهادت تعالی راکړي. حضرت خالد ابن ولید څومره لوی مجاهد و،
نبی علیہ السلام ته یو موقع کې سیف من سیوف الله د الله توره ویلې ده. په غزوه موته کې نبی علیہ السلام وی فلانکې سړي سره به توره وي، که هغه شهید شو فلانکي سره به مشري جنده، که هغه شهید شو فلانکي سره به جنده، او که هغه شهید شو نه چې بیا چا جنده په لاس کې واغېسته نو به کېده به یو رپاټ د خولې نه ووتل، خو همداسې شوه. بیا هغه صحابي شهید شو، بل جنډه واغېسته، هغه شهید شو، بل جنډه واغېسته، شهید شو، بس خالد ابن ولید ورله جنډې کته کړه. او پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې پیشنګویي ورکړه، وایي چې ما څنګه ویلي ورسیو شو، فلانکې شهید شو جنډه فلانکي واغېسته، فلانکې شهید شو جنډه فلانکي واغېسته، فلانکې شهید شو جنډه فلانکي واغېسته، شهید شو جنډه خالد چا واغېسته؟ خالد نوم یې وانه غېسته، د الله د تورو نه تورې جنډه واغېسته. سیف من سیوف الله، سیف الله د الله توره. ډېر زبردست جنګونه وکړل او زبردست مجاهد تیر شوی دی، خو چې کله مري نو په خپل پت تولی کې مري په مدینه کې بیمار دی نه جاري. اوهو ډېر جهادونه مې وکړل، شهادت کې مې نصیب ونه شو، شهید نه شوم. جهادونه مې ډېر وکړل خو شهادت مې په قسمت ونه رسېد. شهادت پسې جلل په خپل مرګ وفات شو. زمو علما لیکي وی خالد اسې شهادت پسې جاري. هغه ته نبی علیہ السلام د خدای توره ویلې دی، نو د خدای توره څوک ماتولی شي؟ چې شهید شو خو د خدای توره ماته شوه، خدای توره خو څوک نشي ماتو. نو صحابه به شهادت پسې جالل. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی اللهم ارزقني شهادة فی سبیلک، خدای ستا په لار کې مې شهادت نصیب کړي. واجعل موتتی فی بلد رسولک، و خدای شهادت په مدینه کې غواړم، مرګ مې د مدینې په خاوره کې بار نه. نو چا ورته وی عجیبه خبره ده، هم شهادت غواړي د مدینې مرګ غواړي، دواړه کوم ځای کېږي؟ هغه چې ته جهاد ته لاړ شې، هغه زمانه کې خو مدینه او ګیر چاپېره فتح شوي وو. حضرت عمر په زمانه کې خو ډېر لوی فتوحات شوي دي، خو چې ته میدان ته چې ته جهاد ته لاړ شې نو هلته به شهادت میلو شي. نو مرګ دلته غواړي، دلته کافران کم دي، جهاد کم دی، او شه مدینې مرګ هم غواړي او شهادت هم. هغه وی چې خدای ته خوښه شي نو دلته یې راکولی شي. او مغسې وشوه، سار مونځ یې کو، قرات یې شروع که. ابو لؤلؤه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلامو، هغه مجوسي و، د اور عبادت پې کو. هغه وله لورو، هغه دوه مخې کاره جوړه کړې وه، خنجر چې ورته وایي، او وله د زهر اوبه مو ورکړې وې. او چې د سنګ تلاوت شروع کو صورت یوسف پې عموما د سار په منځه کې تلاوت کو، بل شاته نه یې په هغه خنجر غزارو، او چې غزار یې وکړ نو خنجر یې ترې خېټې سره باغ راویست. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه وخت کې مونځ خراب نه کو. زر وروسته بل صحابي د مټونې وزارت مصلی باندې درو، زر یې بل مخکې کو او شاته پرېوته، نور خو د چا نه په چالو لګي او وینې ته بېږي، چېرته ټینګېدی شي. بیا بل یې مخکې که هغه باندې مونځ وکړه. هغې ظالم بیا منډه واله صحابه راځي و، څوارلس صحابه نور هم په چالو ووالي، چا کې بربنده چاله ده. بیا یو صحابي پې د پاس یو کوخ ور واچو، په هغې کې سره بند کړو، د ځانه ذبحه کو، خو بد شو. نو چې اوچته یې که چې وروستو صحابه چې وروستو صفونه وه، خو غټه جمع وه، نو هغې وې نور خو پوه نه شو، خو دونه پوه شو چې څه لږ ګلبلو شو په لومبو صفونو کې بجلي خو نه وه. او دونه پوه شو چې د عمر اواز بدل شو، د بل چا اواز شروع شو، قرات شروع شو. چې مونځ هغه زیر مختصر مونځ وکړه، بل صحابي یې اوچت کړ، کور ته یې یوړو، وینې ته بېږي. نو چې وینې ته بېږي، دی بېهوشه دی، او کله په هوش کې راغی نو لومبې تپوس یې وکړو، وی چا ووایلمه؟ چا ورته وی صاحب هغه فلانکي مجوسي غلام ابو لؤلؤه وویلې، وی الحمدلله کې د مسلمان د لاسه مړ نه شو، د کافر د لاسه مړ شو. بله شهادت پې غوښتې لیکنه پیغمبر په ښار کې خدای پاک هغه دعا قبوله کړه. بیا بېهوشه شو، چې کله په هوش کې راغی وی اوبه راوړی، نو په منډه وله زوی اوبه راوځغلولې. نو چې څنګه اوبې وله راوځغلولې، وی ما کېنوې اودس کومه. مونږ خو چې ته بس کې جوړه صاحب چې مونږ وینه د نه بېږي. زوی ورته وایي وی بچي دین ما ته مه ښایه، ما د رسول الله مبارک د دین زده کړی دی، ما د دین مه ښایه. وخت باقي دی د منځه؟ وی او وخت باقي دی، مونځ قضا خو نه دی؟ وی نه، پیشا به ما نه ایښی چې اودس وکړو، اودس یې وکړو. دغه حالت کې چې وینې ته بېږي، نو چې اودس یې وکړو بیا لږه سکته پرې راله، بېهوشه نوخ یو پوټې غوندې لرې وواله. وی ما پاسه وی چې مونځ وکړم. یس صاحب په ملاسته پیشانه د لمونځ دې وخت کې جایز دی،
په اشاره وکړه که نه ای بچې ما درته ونه وي چې ما د رسول الله مبارک نه مونځ زده کړی ما دله راکړه چې مونځ وکړم مونځ یې وکړه چې پی وله ورکړل نو خېټې نه یې پی راووتل وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیکن هغه دعا خدای قبول کړه چې خدای شهادت راکې مرګ د رسول الله مبارک په کلي کې راکې علما دې له معلوموي چې یو سړی دا تمنا کولی شي چې خدای ماله په مدینه منوره کې مرګ راکې او د ایمان سره دا تمنا کولی شي منځ کې یو خبره درته کوم دا صادر ګرځي مونږ دا د جومات کې دې له هغه درې اخلو قالیني لکه جمع شروع شو د هغې ما تپوس کړی دی نو هغې یو جانماز په هغه درې باندې په 600 روپۍ کېږي څه کم هم کېږي او زیات هم کېږي خو چې کوم ښه غوندې متوسط هغه په 600 روپۍ باندې هلک لږ صبر کوله په 600 روپۍ هغه یو جانماز کېږي او دې دپاره زمونږ ته ورته پته را اته نه هغه پې درې په دې حال کې لګي سو بار هم لګي او دې جمع را روان دی نو دا جومات ګورې مونږ نه بار چا دغوستی ده نه کوم که مې بار داسې دوستان شته که هغې ته مې تلیفون هم وکړو ممکن ده چې له دوله درې وروړي سبا به یې راوړي خو زما دا عادت نه دی نه چندې غواړم نه بار چاته ویم چې چنده راوړی دی جومات دپاره او نه دا سوال مې عدت نه دا کوم خو دا ستاسو جومات دی تاسو پکې مونځ کوئ د جمعې مونځ هم پکې کوئ او ستاسو جومات ته تاسو ته زه کوم نو که څوک پکې یو جانماز اغوستی شي په 600 روپۍ هغه دره کې 14 جانماز راځي او که څوک پکې 2 اغوستی شي که څوک پکې 3 اغوستی شي نو تاسو ډېر لوی ثواب دی د جانماز د درې باره ته زه څه فضیلت بیانوم مونځ به پې کېږي ثوابونه هم کېږي او دا په کلونو پرته یې خرابېږي نه په کلونو اقالین په کلونو پروتې خرابېږي نه نو که 50 کاله او 40 کاله پروتې ستاسو ثواب به کېږي ماشومان پې د پاسه سبق وي ثواب به هم کېږي ځکه د دین مدرسه ده او نو تاسو ټولو ته دا ترغیب در کوم که په خپله کولی شئ که بعضې دوستان دي د چا مالداري او تاسو ورته وایه هم په کیسه اخیستی شي که څوک یو کور غټه درې اخلي غالبا د دې جومات په دا نیم سب تقریبا په 8000 9000 روپۍ به پرېوځي مجموعه چې هغه ځای پورې کېږي 15,000 باندې یوه درې زموږ سره سري کېږي نو هر څومره حصه چې پکې څوک اخیستی شي نو هغې کې تاسو خپل ځان شامل کړئ دا د الله جومات دین دی نو خپله حصه پکې شوق سره شامله کړئ د زمانو دینه دا معلومه علماء کرام چې څوک د مدینې منورې مرګ ځان له غواړي نو غوښتي شي لکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهادت هم او د مدینې منورې مرګ یې وغوښت او مدینه شریفه کې او خوش قسمته څومره و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو نو صحابه اختلاف جوړ کړ چاوی وړي مکه مکرمه ته کې کم قبرستان دی د پلان نکالته وړو چاوی شام ته وړو بیت المقدس کې دفن کو چاوی د مدینه منورې قبرستان ته وړو الته دفن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او فرمایل هغه ما د نبی رسول الله نو لیدلی دي چې پیغمبر کم ځای وفات شو الته دفن کې دغه دی ولا خدای خخ کړي وخت کړي او چا انکار ونه که معلومیږي دا چې دا حدیث نورو خلکو دا اورېدلی دی چې انکار ونه کړو نو چې کوم ځای وفات شوي د هغه ځای نه لږ اخوا کړلو پقه دی ولا قبر وکنیستو بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو ځل خوب ولید یو خوب یې ولیده چې یو سپومۍ ده اوچته شوه او د اسمان د منځ ته ورسېده او بیا زما په دې دک کې په دې کوټه کې راپرېوته بیا مې سپومۍ ولیدله دا پلار ته دا خوب بیانې بابا خوب مې ولیده بیا مې دویمه سپومۍ ولیدله اوچته شوه د اسمان د منځ ته ورسېده او خرنه یې وکړه او زما دې غېږ کې دې کوټه کې راپرېوته او بابا بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده چې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېده اسمان ته او رڼا یې وکړه بیا زما دې کوټه کې زما دې غېږ کې راپرېوته دا 3 سپومۍ مې لیدلې پلار ورته غږ ونه کړه حضرت ابوبکر هېڅ یې ورته ونه وي خو چې حضور پاک وفات شو د دې په کوټه کې دفن شو نو ورته وي بچې وي هذه احد اقمارک وي دا د یوه سپومۍ وه او نورې دوه به وي ووینې هغه هم درته معلومې شي نو دویمه سپومۍ حضرت ابوبکر صدیق شوه هغه پکې دفن شو او درېیمه سپومۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شوه هم ورسره خوا کې دفن شو او یو صحابي فرمایي چې ما د نبي رسول بلکې حضرت سلمان حضرت یو صحابي دی مخکې هغه فرمایي نوم به را یاد شي هغه فرمایي چې ما په تورات کې دا لیدلی دي
او دا د پیغمبر علیه السلام په مخ کې اورولي د هغې په انکار هم نه دی کړی. وایي ما دا لیدلی دي چې د پیغمبر علیه السلام سره خوا کې چې دی کوم ځای کې دفن کېږي نو عیسی علیه السلام هم ورسره دفن کېږي. یو قبر دی پکې خالی پروت دی، هغې به عیسی علیه السلام دفن کېږي. زمانو تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک مدفن دی مدینه منوره، او پکې اجله صحابه کرام، لوی لوی صحابه کرام پکې دفن دي. دې نه اندازه ولګوئ چې دا څومره مبارکه ځمکه ده. په یو موقع کې یو صحابي راغی او نه بیمارو، نبی علیه السلام ته یې فرمایا دم واچوه. حضور پاک مبارکه ګوته راواغېسته او که دې ژبه یې راښه په خپلو لاړو باندې مبارک، او بیا هغه ګوته راواغېسته په ځمکه یې راښکه د مدینې په خاوره، او بیا هغه خاوره راواغېستل هغه صحابي په تندي راکړه او فی فرمایل تربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا. وی خاوره زمونږ د ځمکې د مدینې لارې زما او د مریض په تندي مې راښکلې چې الله دې مریض د شفا ورکړي. دې وجې نه علما وایي چې د مدینې منورې خاوره خاک شفا ده، څه خاص خاوره نه، ټوله خاوره د مدینې منورې خاک شفا ده. خو د هغې مقصد علما لیکي چې د مدینې خاوره راغېشتې شي، په تندي باندې مږلې شي، خو دا الفاظ به ورسره وی چې څنګه نبي علیه السلام ویلي دي تربة ارضنا، خاوره د ځمکې زمونږ چې مدینه ده، بریقة بعضنا، لاره د پیغمبر علیه السلام. اوس که ته د مینو خپل ذات ته او لیشفى سقیمنا باذن ربنا، دته شفا دا بغیر د الله نه بل څوک نه ورکوي، جوړوونکی الله دی. د مدینې منورې خاوره بهتره خاوره. کجوره د مدینې منورې مکه مکرمه کې زمزم دلته کجوره ده. ته به یاره کجورې باغونه خو په هر وطن کې شته، نه دا د مدینې تخصیص ولې کوې؟ نه، یو خاص کجوره ده. نبي علیه السلام یې صفت پرې د هغې ته عجوه وایي. دا عجوه کجوره صرف په مدینه منوره کې کېږي، عوالي ورته وایي، هلته کېږي او زیات مقدار کې کېږي او ډېره قیمتي ده. نبي علیه السلام فرمایي چا چې سحر وختي اووه کجورې وخوړې عجوه، اووه کجورې، په دغه ورځ به ده ته هېڅ قسمه زهریله بیماري، زهریله حیوان او یا سحر جادو نقصان ونه رسوي. نو ګوره بعضې بیمارۍ لکه کینسر دا خو زهریله شی دی که، یا زلزلې بیماري خو زهریله شی دی که نه، یا بعضې دانې په انسان باندې راوخېږي، یا دا ماشې بنده وچیچي، دا ټول زهریله څیزونه دي، په وجود کې زهر خواری شي. علاج یې عجوه کجوره ده. سهار وختي اووه کجورې خوره په نهره عجوه، زهرونه به خلاص شي. خو چې ودې خوړلې په دغه ورځ د زهریله اثراتو نه ختمې شوې، نو خو له هغه زهریله بیمارۍ کې کټنګ راځي که نه، سهار لی بیا خوره، په دې نیت یې خوره چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې کجورې صفت کړی دی. او داسې ما دا خو خیر د حدیث الفاظ دي او تجربې سره معلومه ده. ډېر ما مخکې ورځو کې اخبار کې یو ډاکټر په دې خپل د زړه علاج کړی دی، اخبار لیکلي وو چې هغه کجورې هغه به دا چل وکړو چې د کجورې عجوه کجورې نه هډوکي ایستي دي او هغې په انور باندې بیا وچ کړي دي او هغې میده کړي دي او بیا ورسره د کجورې هغه غوښه مخه یو ځای کړې ده او هغې خوړلې ده. هغوی چې زما د دغو بیماریو سره خدای پاک ختمه کړې ده. زما رو دا خو مې د مدینې منورې بالعموم درته بیان وکړو. اوس بعضې ځایونه دي پکې په مدینه منوره کې مقامات مقدسه، لکه یو پکې لومبی ځای ته د مسجد قبا دی. مسجد قبا لومبي جومات دی، په مخ د ځمکه د بیت الله نه پسې جوړ شوی دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. نبی علیہ السلام چې څنګه مکې مکرمې نه هجرت وکړه نیغ دغه علاقې له لاړ، دې ټول علاقې ته عوالي وایي، دا د عوالي یوې ښه ده او خپل نوم یې قبا ده. دغلته یو قبیله اوسېده بنو عمرو بن عوف، یو قبیله پکې اوسېدله چې نبی علیه السلام لاړ. یو صحابي دی کلثوم ابن هدم رضی الله عنه، هغه سره دیره شو. د یو جومات جوړول غواړي، د مسلمان دپاره اهم لومړی سي جومات دی، جومات جوړول غواړي. او زمونږ خلک څه کوي؟ ډېر خلک پلاټیشن وکړي او ځای والي په هغې کې د اوسېدو دپاره پلاټونه تیار کړي، خو د جومات ځای پکې څوک پرې نه دي. مالک له پکار دی چې ته ځای خرڅی نو د الله بنده یو 15 مرلې یا یو 10 مرلې ځای ته جومات له پرېږده که نو بیا وروستو خلک چندې کوي او سوالونه کوي، یو جومات ته ځو، جومات له ځای، جومات له ځای.
نه چې دومره 10 جریبه او 20 جریبه ځای کې او دونه دنیا پیسې ګټې او خپل بچو له پې کور جوړ او خپل ځان له پې د دنیا سهولت برابر نو د خدای کور نام پکې یو 15 مرلې ورکنه یک وخت په رشته پیسو کې به د خدای برکت پیدا نو بعضې دوستان شته چې هغې دی نه خلق جومات له پکې دی نه پرېښي او الحمدلله زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ په دې خانانو کې بعضې دوستان الحمدلله شته خدای دې د هغې ولې برکتونه اجرونه ورکړي زمونږ دې ګاونډیانو کې زمونږ یو خان صاحب زمونږ د دې جومات کې چې کار کوو نو مونږ یې هلته په میاره کې ځای راکړ چې دا ځان له خرڅ یې په دې جومات یې ولګوي خدای به اوس هغه پلار نه اجر ورکړي هغې له خدای اجر ورکړي نو دا شی پکار دی نو حضور پاک مبارک څه چلو کو ای جومات له ځای پکار دی هغه صحابي فورا ووی ګوره صحابو زړه کې خو خدای او رسول پراتو زموږ زړه کې خو دنیا له د دنیا مال دی خو توجه کمه ده موږ وایو چې پیسه په څه طریقه وګټو حلال یو که حرام یې لږ وکړي آخرت مو یې خفه کېږي ما د صحابو نظر آخرت ته و دنیا خو هر څومره چې د پاتې ده 20 کاله ژوند او که 100 کاله یو ځل به سفر کوم حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه پاسې دوی صاحب بل څوک به نه ورګېده ورکوم زما دې ځای کې خوښ که چې څومره دې خوښوي خوښ که جومات له ځای ورکو ګوره اوس د هغه خوش قسمتی ته جومات له ځای ورکو نبي علیه السلام صحابو ته راځي چې کار پکې شروع کړو په کچه خښتې وله جوړې کړلې او هغه به یې راوړلې او جومات یې روان ته وګټې صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام په خپله پکې خدمت وکړو او خښته به یې راوړله تیږه وکېښودله به مونږ به ورمنډه کړو چې صاحب ته مه کوه مېلمه مې ته زمونږ مشر یې څه به خدمت کوې وایي مونږ به ته یې تیږه ګټه واخېسته یا هغه به زر نورې راواخېستې وایي جومات دونه اهمیت لري وروڼو دونه مونږ سوالونه کوو جوماتونو له د مسلمان له د خدای کور نه سوال کول دا زه نه پوهېږم چې مونږ ولې بدقسمته یو ټول کور باندې مونږ څونه پیسې لګو زوی له کور جوړی واده وله کې هغې له څونه پیسې لګوې څونه بنګلې ځان له جوړی په یو دن ګزاره نه کېږي او د خدای کور ته مونږ شا کړی د خدای کور سره مونږ مینه نه کوو محبت نه کوو ها نو جومات یې پکې جوړ کړه الله ګوره هغې له څونه فضیلت هغه جومات له ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا 2 رکعته لمونځ په مسجد قبا کې وکړه په ترمذي شریف کې حدیث دی دله به خدای د عمرې ثواب ورکړي نور اوس ورشه څونه په حج کې پکې په لکونو خلک منځونه کوي روزانه پکې څونه کوي دا لکونه خلک چې لاړ شي دا یو ځل نه دي بار بار دي او یو 2 رکعته پکې نه کوي بلا منځونه پکې کوي رمضان کې د کال 12 میاشتې د جمعه د خلکو ډکې منځونه پکې کېږي د کال پکې په لکونو نه په کروڑو خلک منځونه کوي د کروڑو خلکو د عمرو ثوابونه وشو او د دې برابر ثواب د هغې صحابي کېږي چې جومات له ځای ورکړ حساب یې راکوي اوس د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې به څونه خلکو په هغې کې منځونه کړي کیربونه نه چې د هغې شمېر هم نشي کولی څومره د دوی به د عمرو ثواب شوي د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کېږي چې جومات له ځای وقف یو نیک سړی و نیک سړی بره په غر ناست و د الله عبادت یې کوو پخوا دا رهبانیت و یو سړي به په غر کې ناست و د الله تعالی عبادت به یې کوو خدای به یې یادو نه ښځه او نه بچي دا به یې نه لرل دې لګیا دي په دې غر باندې د الله عبادت کوي نو الله هم سړي سره مدد کوي تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة دنیا کې بیا رضا سړي الله مدد کوي آخرت کې هم کوي نو دې په دې غر لګیا دی د الله تعالی عبادت کوي نو رب ذوالجلال ورته هلته کې د خوږو بو یو چینه پیدا کړه هغې نه وبس کي یو مرغۍ وله خدای مقرره کړه مرغۍ به روزانه راتله چېرته نه به یې ډوډۍ راوړله یا نیمه یا روغه او ده ته به یې مخې ته غورځول او لږه غوندې د خوراک څه میوه دانه به یې مرغۍ په مخوکه کې راوړله ده ته به یې مخې ته غورځول سړی مطمئن دی چې دا خوږې اوبه هم میلاویږي او ډوډۍ هم دا مرغۍ خو ماله سهار هم راوړي او دا خو ماله ماښام هم راوړي ډوډۍ خوري او لګیا یې د خدای پاک عبادت کوي دا رهبانیت اوس هم په عیسایانو کې شته اگر برای نام دی حقیقت کې نشته خو هغه به باقاعده په اسمسو کې اوسېدل او په جونګړو کې به اوسېدل او دا د هغې مذهب و نه به یې واده کو نه به یې ښځه کوله نه به یې چا سره غم خادي کوله او نه تلې راغلی ډېره موده لګیا دی اوبه څکي او مرغۍ ډوډۍ راوړي یوه ورځ مرغۍ ډوډۍ راونهوه الله هم ازمایش کوي ډوډۍ راونهوه د باندې شپه ناره شوه او خدایه مرغۍ خو نن رانله نن خو یې ډوډۍ راونهوه نو د غر نه راکوش وګورم چې دا نن څه بندوبست وکړم چې څنګه راکوش شو په یو دروازه باندې راتلی یو هندو کور و هغه ته یې دروازه وډبوله هغې خو پېژنده چې دا خو نیک سړی دی په دا غر کې ډېره دی او د چا ډوډۍ هم نه خوري او د چا خوراک هم نه خوري نو د هندو د کور نه یو څه ډوډۍ وله ورکړې دا ډوډۍ والا چې ده ډوډۍ څنګه واخېستې د هندو د کور هغه سپی ورپسې شو سپی خو سودله پرېږدي که نه غپه ده وایي چې دا سپی خو مې خوري نو زه هغه ډوډۍ نه ټوکړه را شو کوله ورته به یې غورځوله
سپي چې باغه نولې تیره کړه بیا به د پسې منډه کړې د به بلې نولې ور وغورځوله چې سپي باغه نولې تیره کړه د پسې بیا به ور منډه کړې خیر دغه ډوډۍ ته ټوله سپي خلاصه کړه اخره کې یو بله پاتې شوه نو دا سړی د سپي ته وایي حیا د کې نشته خواش حیا د کې نشته مالک مې د ډوډۍ راکړه نو ادې رانه غونډه واخېسته نو بې حیا دا یو نولی خو راته پرې چې دا خو خورم که نه ټوله مې دا راغورځوله بې حیا سپی ورته ګویا شو سپی ورته وایي زه بې حیا یم که ته بې حیا ما ته بې حیا وې دا زما مالک دی او زه کور ته مخامخ ناست یم او کله 2 ورځې 3 ورځې ما له ډوډۍ رانه کي خو زه د ده درنه نه ښودم دقه دی ناست دی ډوډۍ نی بیا ولې څوکۍ کوم ټوله شپه ولې غپ غپ کوم څوکۍ ولې کوم او که ډوډۍ نه م راکوي نو زه چې ته د بل در ته نیم تلي چې د بل کوڅې ته لاړ شم چې بس تا نه خفه شوم او بس ته ډوډۍ نه راکې او زه به اوس ځمه او د بل چا په در کې به ډوډۍ غواړم دا چت اوسه پورې ما نه دی کړی نارې تېرېږي په ما لوږې تېرېږي په ما خو ما دا دروازه نه ده پرېښې د بل چا دروازې له نیم تلې او رښتیا خبره ده 2 قسمه سپي یو دا اردري غوندې سپي وي نو څه ورته ویده کېږي کوټه سپي وي هغه کوټه سپي او کوڅه ډب خو ارده منډې وایي یو ساتلې سپي وي نو ساتلې سپي د مالک د دروازې نه بل خوا چته نه وي اب اقا مالک در ته ناست دي په درشل به خپې ایښودي ډوډۍ نه راکوي په ځمکې راته راغورځوي او چې کومه ترې پرېږدي نو لته ورکړي نو ما ته یې راغورځوي په هغه ډوډۍ ګزاره او چې وږي م چې در بل در له نیم تلې او بیا م وله ټوله شپه غپ غپ کوم څوکۍ والا کوم او دروازې م دلته ناست یم څوک پته بارۍ نه پرېږدم نو زه خو دومره ما کې وفا شته او تا له نن مرغۍ یو روټۍ راونړی یو نو غون خدای دې پرېښو نو د دشمن کور ته یې لاړې نو سوال دې شروع کړو اوس ته بې حیا او که زه بې حیا خپل خدای دې پرېښو ظالمه یو شپه ګزاره وکړه که نه څه مرې څه سبا هم ګزاره وکړه بله ورځ هم ګزاره وکړه نو که د لوږې مړ کېدی او بیا هم تلې نو د دشمن کور بس نو د دشمن بس نو د دشمن کور ته ځي د انده کور ته بیا د خدای د دشمن کور ته ځي او د دشمن په کور کې بیا ډوډۍ غواړئ دې ته څه ویل کېږي استقامت نشته ډوډۍ وي که ني د به ناستې موت استقامت نشته استقامت څه ته ویل کېږي چې کوم الله دې ومنه اره الله ته چې ته په کومو پوړو رسېږې پوړی به م ټینګې وساتې به کلکې وساتې هغه پوړی او چې چت د الله د ربوبیت او د خدای چت په کومو ستنو ټینګ دی هغه ستنې به م کلکې وساتې هغه ستنې دنه کمزوري نشي به ټینګې وساتې او تر کومې پورې به یې ټینګې ساتې تر مرګه پورې دې ته استقامت وایي دې کې پوټې فرق نه راځي او دا صحابه کرامو کې د استقامت وجي زموږ د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خاص مریدو خواجه عزیز الحسن مجذوب مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه سره به ناستو غلی به ناستو چا سره به خبرې نه کولې بس هغه مجلس کې به ناستو هغه ګوګ به یې نه کوو یو ځل ورته مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غصه شو یوزه له مارې ځای نه بیا کې رانشي خانقاه نه وځه کېدن نه پس دې په دې خانقاه کې ونه وینم چې بار ووته نو د خانقاه ته مخامخ چې کوم لوړ کمر ځای و چې د خانقاه دروازه به ته ښکارېده هلته کېناست جومات او منزله ته هلته به کېناسته مولانا اشرف علي صاحب چې په لاره ته هغه ته به یې کتل اوس چې د طالب زمونږ د مدرسې نه به چې وځه نو مونږ به ورته لا وځه نه ویلي چې هغه به پیدا مړه نورې مدرسې لیکي دي څه د ایزا اوس به 20 مدرسې که ته ځه کې یو مقتدي ته چې ته امام غصه شو او هغه څه غلطي کړې وه ته چې وځه هلکه بیا ما پسې مونځونه کې تا پسې مونځونه کې 20 مولیانو 100 به در راولم هلته بل پسې به مونځ وکړم او که یو 15 پسې مرید ته ووایي چې وځه والله چې کوتک به راولي په دا سر به یې ووایي چې ښه وځم تا وباسم او نو پیران لږ دي څه دا خلک وایي داسې مړه خو د روپۍ 100 خرڅېږي نه 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 هغې کې استقامت و استقامت هملته ناستو مولانا اشرف علي تانوي نه بل پیر له لاړ نه بل استاد له لاړ نه بل ملا له لاړ هملته ناستو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ته چا ووایي وی سړی خو هلته ناست دی وی ښه ما وی چې سړی لاړه او بس غیب شو وی نه سړی هلته ناست دی ورپسې مرید ولېږه چې حضرت دې غواړي راغی واپس دی ونه وی چې دا ولې و یا دا څه و دا څه څه و څه پکې نو ولې ولې نو الله د هغې خواجه عزیز الحسن نه د مولانا اشرف علي په مریدانو کې اول نمبر مرید جوړ کړو
داغه د خانقاه اول نمبر شخصیت او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه او بیت داغه د وفات نه پس داغه د مکتوباتو او داغه خدماتو دینی داغه کې د کوم لیکل او کول چې امت ته څومره به خیر ورس لوی ولی الله د زمانه ته خدای پاک جوړ کړ ولی استقامت د دنیا کې هم فائدہ لري یو د آخرت کې نه بعضې ماشومې ناغه کې استقامت نه دا ته وایي بابا زه په هغه سکول کې سبق وایم ها چې څو ورځې تېرې کړي یاره بابا دا سکول مې نه دی خوښه ماسټر صاحب کارېږي نو بل ته یې بوځي نو چې څو ورځې تېرې کړي یاره دلته کې استادان ټیک نه دي نو بل ته یې بوځي نو دغه څلورو پنځو تلو راتلو کې د لوپر جوړ شي زموږ باید طالبان هم داسې وي پلار یې ولیکي چې حفظ وکړه نو دې یو استاد سره حفظ شروع کړي چې نیمه سپاره وایي یاره دا استاد مې نه دی خوښه نو بل خوا لاړ شي چې هلته نیمه سپاره وایي یاره دا مې نه دی خوښ نو بل خوا لاړ شي نو چې پنځه شپږ میاشتې تېرېږي نو پلار یې وي حافظ به راځي نو هلته ګیره خریلې واپس ګیره خریلې راشي یا لوپر راشي استقامت پکې دارنګې کاروباري خلک یو کاروبار شروع کړي لکه لږ صبر خو وکړه یو کاروبار شروع کړي مونږ اکثر راشي چې دکان مې وکړو خو دکان نه چلېږي نو دکان خو داسې نه چلېږي چې فرشتې راځي ستا له سوده وړي کنه ولې انسانان به دنه سوده وړي لږ صبر وکړه دا خو چې خلکو ته پته ولګي چې سامان ښه دی او خلکو ته پته ولګي چې 1 نمبر خرڅوي او بیا هم خلکو له پته ولګي چې په دې مارکیټ کې دی او 2 روپۍ ارزان هم خرڅوي نو چې دې شی والي نو روزانه خو نه راځي هفته پس بیا رایتانه به وړي بل ته به وي بل ته نو میاشت 2 میاشتې کې به شی روانېږي نو چې پنځه شپږ میاشتې تېرې چې نو ډول ډبډي په اوږه کې اتله مله په اوږه کې نو بل ځای دوکان وباسي نو نیمې دلته بیلي نیمې هلته بیلي نیمې هلته بیلي نو بیا وي برکت نشته چې اصل برکت ټینګېدل او کلکوالی دی په یو ځای کلک شه او دې کې یو بله خبره م وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کوم انسان له الله یو کاروبار ورکړي یو کاروبار دې کاروبار کې د ده رزق را روان دی د ګټه پکې را روانه ده ډېر یې نه پرېږدي دا ګوره رسول الله مبارک فرمایي د دنیا په کاروبار کې نه دی پرېږدي بل له دې نه ځي دې کې به له خدای برکت او که دا یې پرېښود او بل یې شروع کړه نو هر څه یې اړي موړي تباه شي یو کاروبار یې شروع کړو د بچو نفقت یې نه پوره کېدله د میلمه میزمه خدمت هم پکې نه پوره کېده د ډوډۍ هم دې نه پوره کېدله نو که هغه کاروبار پرېږدي او بل شروع کوي نو خیر دی شروع دي کړي خو چې د ده کاروبار ښه روان دی او د ده پرې ښه ګذرې اوقات کېږي د میلمه میزمه هم پکې پاللې کېږي نو دې به دې کې استقامت کې دې به په دې کې ټینګي بل خبر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی نو په یو دنیا کې ټینګ څه چې کم کار کې نو چې دین کې خو لازماً به پې ټینګېږي استقامت پیدا کا حضرت ابراهیم علیه السلام ته نه ګورې ټول قوم مخالف شو ټول قوم پلار مخالف شو مور مخالفه شوه تربوران مخالف شو وزیران مخالف شو بادشاه مخالف شو او اور ته غورځوي اور ته لیکن مستقیم په خپل ځای کلک ولاړ اور ته وغورځېده خو چې د الله کوم ربوبیت او د خدای کوم خدایي وه د هغې نه ویښته برابر ونه لقېده دا څه زړې خبرې دي او ګیرې او دغه کړي دي او دا ګیرو میرو ته ساجت دی نو د پیغمبر یو خشته ښکلي صفت دی دیم درنه وواله رو درنه یو دا مله دا مولیان او دا شیخان او دا سپینګیري او دا منځونه مله بس خدای یادوه بس دا ډېره خبره ده له صفا کړه زر به ته ده وایي له صفا کړه نه مونځ ته حاجت شته او نه روژې ته حاجت شته هلکه له څنګه صفا کړم له پسې صفا کېږي اپریشن دلو کم او پر اګمالې دلو مګم له صفا کړه ګوره یو شاعرو د ایران بېدلې نومو هغه به شعرونه وي او هغه د شعرونه به وي نو د هغه اواز هم ناشنا او شعرونه هم ښه شته او د ایران په انډیا کې د هغه شعرونه پارسه خوښېدل به یو سړی د انډیا نه را روان شو هندستان نه یاره دا سړی خو ډېر ښه شعرونه وایي او ډېر مزېداره شعر وایي ډېر ښه د زړه د ځای نه وایي دا ونیم چې دا سړی به لا سینګي او دا کار وي چې د 15 شپېته ګله شملی او ګیره به هم ښه مزېداره ښایسته ښکلې وي او ښایسته مزېدار انسان وي غریب د هندستان نه راغی ایران ته بېدل ته یې دا نورس او مشهور شاعر و چې بېدل ته ووته ورته یې وکتل وی ته بېدلې وی اوهو وی ته د پیغمبر مبارک دومره صفتونه کې او نعتونه وی او ګیره دې خریلې وه برېت یې خریلو ته څنګه لاندې عاشق وی او د پیغمبر مبارک عاشق خو دې ته وایي چې د هغه نقشه خو مې جوړه کړې که نه نو ستا د پیغمبر نقشه بدې شي او ته لګیا او صفتونه او ځان نه دې دومره لوی شاعر جوړ کړی او ته څه وایي عجیبه خبره کوي او ته وایي چې ریش را میخه راشیم
ولکن دل مسلمان را نمی خراشی بی ګیره خو خوریم خو د مسلمان له نه خوریم ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خورې د زړه نه پاک یم بل چاته ضرر نه رسوم هغه انډیا والا ورته څه هندوستاني وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشي غلطه وی د پیغمبر زړه خورې د پیغمبر په زړه باندې چاړه واکاږي نو نه به مونځ کوي نه به روژه نیسي د مدرسو به دشمني د پټکي به دشمني د ګیري به دشمني علماو پسې چې خوله خوځئ کنځل به کوي او که ته ورته وایې زړه مې سپین دی زړه دې سپین نه دی زړه دې په غولو کې دننه ګن کې نښتی دی زړه دې کوم دی نه سپین دی که زه سپینو نو تا به سپینو ته تور نه وې زړه خیرن دی زړه ړوند دی ړوند تا به د پیغمبر ته چې تا کوم ستنې رسېدلي دي هغه ستنې به دې نه پرېږد د پیغمبر مبارک نه چې کوم شاخونه را رسېدلي دي او په هغې کې میوې دي میوې تا به هغه شاخونه نه پرېښول د پیغمبر د دین شاخونه خو پرېږې او د پیغمبر دین چې په کومو ستنو ولاړ دی ستنې خو پرېږې او اړه سپین دی اړه سپین نه دی اړه تور دی زه نه ویم الله وایي اوس ته اړه سپین دی الله څه وایي اوس به زه وګورم چې زه رښتیا ویم که الله رښتیا وایي الله وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دا سړی کې د دین څومره خلاف کوي د په زړه باندې دی ګناهونو زنګ پیدا کړ او چې زړه باندې زنګ پیدا شي نو رښتیا وایي سپین به که تور به تور شو ختم الله علی قلوبهم الله وی په زړه مهر لګولې دی ما وعلى سمعهم پس وګورو مې ورته مهر لګولې دی وعلى ابصارهم غشاوة او پس سترګې د حق پردې لګېدل سره دنیا ورته ښکاري بل شي ورته نه ښکاري نو خلقو لم زړه توری جومات نه زړه توری مدرسې نه زړه توری ګیرې بد وی پټکي بد وی د پیغمبر د وارث بد وی ولې چې د ده د زړه نه د الله تعالی عظمت الله ته خو به د رسول رسوي د رسول مبارک عظمت دا د زړه نه وځي نو په دې طریقه شیطان لګېدلی دی په دې طریقه دشمن لګېدلی دی ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې خدای نشته ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې رب نشته ډایرکټ د مجلس کې مجال شته چې یو سړی پاسې وي چې خدای نشته رب نه منم پیغمبر نه منم والله چې د چا چې سر کې جغه یم چې په یو مجلس کې دا خبره ونه کړي لیکن په دې نورو لارو به راته وي دا چت ډایرکټ نه روانوي دا ستن به علماتوي دا بل ستن به علماتوي نو اوس به څه کوو الله د دې مونږ ته علاج ښودلی دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بدی دین به تر مرګ پورې ځان ټینګ ساتي پام کوه چې دا دین دې د لاسه ونه ښویږي ځان به ټینګ ساتي کلک